ننګرهار کې د بخاریو جوړېدو او له آهنګ چادر څخه د نورو کورنیو توکو جوړولو ځانګړی ځای. په همدې ځای کې بخارۍ جوړونکي وایي بېلابېل ډوله بخارۍ جوړوي چې خلک ساده او انګېټهداره بخارۍ خوښوي او له کاروباره خوشحاله دي. انګېټۍ په نامه ده غټه بخارۍ وچه او داندارې نلونه دا ټولې جوړو د ډبل بیلر نه نازک بیلر نه. الحمدلله خوشحاله یو چې هوا ښه شوې ده. اوس لږ لږ بازارونه ښه شوي دي، اوندم ورکوو، پرچونه هم ورکوو، دکانداران یې موږ نه وړي. دغه راز یو تن چې د بخاریو د پلور هټۍ لري وایي که څه هم تېر ته یې کارونه او بازار پیکه شوی، خو اوس چې هوا ورځ تر بلې سړېږي بازار یې ورسره په ښه کېدو دی. بازار هم بس اوس ښه دی، شکر الحمدلله. په دې حال هم عوام په یخودو باندې دی، ورځ تر ورځې یخوالی زیاتېږي. موږ هغه مخکیني نرخونو نه ریټونه اوس ماشاءالله بخارۍ ارزانه شوي دي او بس هر رقم بخارۍ هر یو سیز موږ سره شته دی. انګېټۍ هم دې ورکړي، چریم ده ورکړي او دانداره دا هر سیز بخارۍ دې کې شته دی. بلخوا د ننګرهار اوسیدونکي وایي د کور او کورنۍ د غړو تودېدو په موخه دې ننګرهار کې جوړېدونکي بخارۍ واخلي. دوی وایي ډېر ته اوس د بخاریو نرخونه ښه شوي او له نورو خلکو هم غواړي چې ننګرهار کې جوړېدونکي بخارۍ وکاروي. وطني بخارۍ ټول ښې دي چې په کابل یې کوم دغه ننګرهارۍ ټول یې واخلي. ښې بخارۍ دي، ښې اول نمبر بخارۍ دي او واخلي او دغه وی لګوي او یخني پکې تېره شي. ننګرهار کې د بخاریو او آهنګ چادر څخه د نورو جوړېدونکو توکو جوړونکي او پلورونکي وایي که حکومت ورته د دوی د کار د لا غوړېدا او پراختیا لپاره ځمکه ورکړي نو په لاس دغه جوړېدونکی صنعت به یې ورسره لا وده وکړي.